الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ای پیغمبره ته ولې هغه شی حراموي چې الله ستا لپاره حلال کړی دی؟ آیا د دې لپاره چې ته د خپلو میرمنو خوښي غواړې؟ الله بخښونکی خورا مهربان دی. الله ستاسې لپاره د خپلو قسمونو څخه د غاړې خلاصولو لاره جوړه کړې ده. الله ستاسې مولا دی او همغه پوه او د حکمت خاوند دی. او دا موضوع هم د پاملرنې وړ ده چې پیغمبر خپل یوې میرمنې ته په پرده کې یوه خبره کړې وه. بیا کله چې هغې میرمن کوم بل چاته هغه راز څرګند کړ او الله پیغمبر ته د دې راز څرګندولو خبر ورکړ، نو پیغمبر پر هغه باندې یو څه اندازه هغه میرمن خبردار کړه او له یو څه اندازې نه تیر شو. نو کله چې پیغمبر هغې ته دغه د راز څرګندولو خبره ښکاره کړه، نو هغې پوښتنه وکړه تا ته چا د دې خبر درکړ؟ پیغمبر وویل ما ته هغه ذات خبر راکړ چې په هر څه پوهیږي او ښه پوره خبر دی. که تاسې دواړه الله ته توبه وباسئ نو دا ستاسې لپاره ډیره ښه ده، ځکه چې ستاسې زړونه له سمې لارې نه اوښتي دي. او که د پیغمبر پر خلاف تاسې دواړو سره لاس یو کړ نو وپوهیږئ چې الله د هغه سرپرست دی او له هغه وروسته جبرائیل او ټول صالح مؤمنان او ټولې پرښتې د هغه ملګري او ملاتړ دي. لرې نه ده چې که پیغمبر تاسې ټولو میرمنو ته طلاق درکړي نو الله به هغه ته ستاسې په بدل کې داسې میرمنې ورکړي چې له تاسې نه ښې وي، ریښتینې مسلمانې، ایماندارې، اطاعت کوونکې، توبه ویستونکې، عبادت کوونکې، روژه نیونکې، که کونډې وي یا پیغلې. ای مؤمنانو وژغورئ خپل ځانونه او خپل اولاد او کورنۍ له هغه اور نه چې د هغه د سون مواد به انسانان او تیږې وي، چې پر هغه به غصناکې سخت زړه پرښتې معذفې وي چې هیڅکله به د الله له حکم څخه سر نه غړوي او هر امر چې ورته کیږي هغه په ځای راوړي. په هغه وخت کې به وویل شي چې ای کافرانو نن عذرونه مه وړاندې کوئ، تاسې ته خو هماغسې بدله درکول کیږي لکه څنګه چې تاسې عمل کوو. ای مؤمنانو الله ته توبه وباسئ، خالصه توبه. کیدای شي چې الله ستاسې بدۍ له تاسې نه ایسته کړي او تاسې داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا به هغه ورځ وي چې الله خپل پیغمبر او هغه کسان چې له هغه سره ایمان راوړی دی رسوا نه کړي. د هغو رڼا به د هغو مخکې او د هغو ښي پلو ته ځغلي او هغوی به وایي چې ای زموږ پروردګاره زموږ رڼا زموږ لپاره بشپړه کړه او موږ ته بښنه وکړه، ته د هر څه وس واک لرې. ای پیغمبره له کافرانو او منافقانو سره جهاد وکړه او له هغو سره سخت برخورد وکړه. د هغو استوګنځی دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. الله د کافرانو په باب د نوح او لوط میرمنې د مثال په توګه وړاندې کوي. هغوی زموږ د دوو صالحو بندګانو میرمنې وي، خو هغوی له خپلو میړونو سره خیانت وکړ او له دې دوو پیغمبرانو څخه یوه هم د هغو لپاره د الله د عذاب په مقابل کې هیڅ په دردو نشو خوړلی. دواړو ته وویل شول چې زه د دوزخ اور ته ننوتونکو سره تاسې هم لاړې شئ. او د مؤمنانو په باب الله د فرعون د ښځې مثال وړاندې کوي. کله چې هغې دعا وکړه چې ای زما ربه زما لپاره له خپل ځان سره په جنت کې یو کور جوړ کړه او ما د فرعون او د هغه له عمل نه وژغوره او له ظالم قوم نه ما ته نجات راکړه. او د عمران د لور مریم مثال راوړي چې هغې د خپل شرمځای ساتنه کړې وه. بیا موږ په هغې کې له خپل لوري نه روح پو کړ او هغې د خپل پروردګار د لارښوونو او د هغه د کتابونو تصدیق وکړ او هغه له اطاعت کوونکو خلکو څخه وه.